پینټ په څنګه ورکو که نه اوس دا زموږ سره کوم ډیفالټ پینټ چې براته وو هغه ته اپلای کړي دي صحیح ده مطلب دا چې په خامخا به دې کې ماربل یې لګېدلي که نه کنکریټ خو فینیشینګ کې نه راځي که نه صحیح ده دې ماربل او داسې څه نه راځي صحیح ده منیج ټیپ ته مونږ راشو په منیج ټیپ کې دلته کې څه دی میټیریل میټیریل کې یاد ساته بمپ امیج ولا پکاري ښه کوم امیج ولا پکاري بمپ امیج څه کار ورکوي دا به دې کې بای ډیفالټ خپل لا جوړ دي صحیح ده دا به دې کې موجود دي اوس زمونږ ټایل پکار شي که نه مونږ دې ته ټایل ولیکو نو ټایل زموږ د سیلینګ ټایل او آیرن او ډک که نه اوس په موږ دلته کې راشو دا څه دی create and duplicate material نه موږ به create ټیک ده دا کټ کومه دې به کلیک وکړم دا ایر سلیکټ شوی دی دا ولې میټیریل باندې زه کلیک کوم او create new material ها ٹھیک ده دا ډیفالټ نیو میټیریل نه دا ډیفالټ نیو میټیریل به کوم ځای کې دی دا نیم یې دلته لیکلی دی نو موږ د څه ولیکو ویرنډا ټایل صحیح ده ښه ډسکرپشن او داسې لیکي ټیک ده که نه موږ د نورو کیسې بیسې نه لیکو دې خوا ته به راوړو ښه ګرافکس ته که لیکلو ته کوي نو دلته به ورته وکړي خو نه دې لیکلو ته حاجت نشته ګرافکس ته به راوړئ صحیح او ګرافکس کې دی چې شیډینګ به یې داسې جو ټیک دی سرفیس پیټرن به یې ناني مطلب دا چې سرفیس پیټرن دی ته وایي چې هغه هیچینګ نه دی هیچ چې هغه به یې څنګه یي لکه هیچ به یې څنګه یي نو په هغې کې ته بیا ریکټنګولر ټایپ او دا راخستی شي خو نه ده په کار صحیح ده داسې نه کړی آر جي بي کلر به یې صحیح داسې به یي نو مونږ له کلر نه ورکوو مونږ به له هغه ورکوو تصویر به له رالو ښه کټ پیټرن به یې صحیح لکه خلک چې کراس سیکشن جوړوي او هغه دیوالونه کې هیچینګ شو کوي ښه نو دې له هغه پکار نو دې ته حاجت نشته مونږ پسې ځان پوه دا هغه میټیریل دی کوم چې مونږ جوړ کړي دي د هغې کلر داسې دی دا یې کلر دی نه نو که زه خپل کلر جوړوم او په دې کلر باندې به کلیک وکړم ځان له به یو کلر راولم خو که کلر نه جوړم ایمیج ول راوړم نو زه بس چلو کوم ګوګل ته به راشم ټایل به راولم ویرنډا ټایل ټیکسچر ویرنډا ټایل ټیکسچر شو صحیح ده with bump جوړ تکړه خوشاله رالی صحیح ده که نه 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 مو خو خیر موږ له دلته کې پلین پکار دی خو اکثر د دیوالونه کې هغه داسې راوتي او ورننوت دقیق که نه یا ټف ټایل موږ لګو نو خیر په ویرنډا ټایل کې خو بمپ ایمیج ته ضرورت نه وي صحیح ده لږ 3D شان صحیح ده نو په دې کې موږ ځان له کم یو راولو موږ به پکې راولو خو ته به دا خیال کوې که نه چې دا تصویر نه چې دا ټول یو وي ګوره مطلب دا چې په دې طرف یې شیډونه نه وي که نه هلته به راته بیا مسله کوي صحیح اوس ګوره دا یو ایمیج دی نه نو کله چې په دې کې لاینینګ راغی نو دې له بمپ ایمیج پکار دی د دې نه بمپ جوړېږي صحیح مونږ سره ګوره چې بمپ شته که نه ټیک ده او ګوره اوس دا ټایل دی نه
یا دا ټایل ټف ټایل دی دا که نه نو دې له بم په ایمیج پکار لازمي ښه نو بم ایمیج به جوړېږي څنګه هغې دپاره ما سره بله چې بم په څه ایپ شته که نشته یا زه دلته کې راشم که نه آنلاین بم بم کنورټر دې چې میټیریل ډېر هغه دی ښه ګران څیز دی دلته کریزي بمپ نو پکار چې زموږ سره دلته کې راغستی شوی وي کریزي بمپ چې دی زموږ سره شتي که نه کریزي دا دی صحیح دا موږ دلته کې ایکسټریکټ هیر وایي واورې نو دا په کوم ځای کې دی فایل لوکیشن ته به یې لاړ او کریزي بم به راوړو ها بلته کې کریټ شوی وي لازمي نشته extract here is to alifa دا دی کریزي بم موږ ځنه ډاونلوډ کړی هم که نه ځکه په دې وجه باندې ما وایي چې کریزي بم راغی صحیح دا یوازې د ریورټ لپاره نه دی دا د 3D Max لپاره هم دی د لایسنس غواړي مطلب دا چې د رجسټر نه دی موږ مخې ته نه پرېږدي ټیک ده د رجسټر نه دی ښه په دې وجه باندې دی مونږ نه شو استعمالولی مونږه به اول د ویرنډا دپاره چې کوم دغه راښ کړی دی هغه به جوړ کړو که نه بیا به دې بیټ میپ ورله لاړ شو صحیح ده او دا به مونږه سیو کړو صحیح ٹھیک شو دا تصویر به راوالم او دلته به یا اوپن کړم یا به دلته کې راوړم ډریګ به یې کړم او ډراپ به یې کړم صحیح ده دا زموږ سره اپډیټینګ دی اوس ښه دلته کې
اوس پسې چل کوم اوس د دې خبره څه ده دی وایي چې په دې ټایل کې د ریفلیکشن یې لکه یو ریفلیکشن دی یو ریفریکشن دی دواړو څه مطلب شو معنی څه شوه دواړه به صحیح ویل غواړي که نه نو ریفلیکشن او ریفریکشن جدا جدا ډیفاین کول غواړي ښکاري خو چې زه نه صحیح ده نو دلته کې خو پکې نور څه نشته دا خو ګلاس نه سودا خبرې کوي که نه دغه ځای ته وګورئ میټیریل داسې شو ښه ریفلیکټیویټي که نه او ټرانسپیرنسي ریفلیکشن مطلب چې رڼا دی تنبیږي صحیح ده ریفلیکټ کېږي یو شعاع دې ریفلیکټ کېږي نه هغې ته نو موږ وایو په دې کې ریفلیکټیویټي ده سره موږ وایو چې یاره برنډه ده خلک چې هغې صفایي وکړي نو بیا به کسې لږ دا بره دغه ښکاري دا کړکۍ او دروازې یا پکې څوک روان وي داسې شیشه وي که نه نو موږ به ریفلیکټیویټي په دې کې ور اچوو صحیح ده نو دې ته به نښه وکړو ښه نښه ورته وشوه نو دې زموږ سره 50% راغلی دی ټیک دی ښه ټرانسپیرنسي پورې راپورې دې څه ښکاري پورې راپورې نو پورې راپورې خو په ځمکه کې څه نه ښکاري صحیح ده دا به لږ وډې کم کړو ښه 30% به یې کړو نو ټرانسپیرنسي ته مونږ نښه نه کوو اوس وایي چې بمپ لکه کټ آوټ دا به بل ایمیج دې ته مونږ راوستی شو دې څه مطلب نشته او دې ته هم حاجت نشته بمپ نه دی بمپ مطلب دا چې دې ته اوس بمپ ایمیج راوړه چې دا دواړه زه جاین کړم د یو بل سره چې دا ته زه 3D وښیم چې دا کلر زموږ سره 3D شو نو دا خو د ویرنټا ټایل دی نو په دې کې بمپ نشته صحیح ده دا به اپلای کړو صحیح شو د اپلای شو ښه اوس موږ ته دا پته ونه لګېده چې دا ایمیج چې د سایز څه دی لکه دا ټایل څو بای څو دی دا پته موږ ته ونه لګېده ښه نو موږ ته به څنګه پته لګي په دې ایمیج باندې به ډبل کلیک وکړم دغه اپډیټ کړي دلته کې څه لیکلی دی 1 فوټ بای 1 فوټ په ایمیج باندې ډبل کلیک وکړو دی موږ دای څونه راکړی دی 1 by 1 feet ٹھیک تھا نو موږ ځان بیا څه کولی شو سیوا کولی شو صحیح ده دلته کې سیوا کولی شو ښه نو موږ له 1 by 1 feet په کار دی که نه بس ډن که دغه اوکې ټیک شو ویډیو سټارټ یا هاو ٹھیک شو که نه دا دی خیال دی دا تصویر دا دی نه موږ دا به داسې ښکاري هم به چېرې کوو اوس تصویر به راوالو همزګي نه ٹھیک ہے صحیح شو دا اوس زم دا ټیک دی ډاونلوډ یې ها ګوري چې دې څه ته وایي ها
دا دی که نه نه زمونږ هغه فایل د کوم ځای کې ته ووایه دا دی دا مونږ راوالو ډریګ به یې کوو دلته به بیا ډراپ کړو میټیریل ته به لاړ شو هغه یو خو جوړ شوی که نه هغې کې څه مسله نشته ها کریټ نیو میټیریل نیم به یې څه شي نیم لاندې graphics पे से appearance तो बड़ा शो हाँ दिल देखी बाहर लगा देव रहा ठीक शो اوس د دې بمپ ایمیج موجود دی د دې بمپ ته به نښه وکړو بمپ ته نښه وکړه نو دلته به راشو دا راغلی وو که نه دلته به دې راوړو دلته به یې ټیک شو او دلته به بمپ وکړو ټیک شو چې دی موږ شو کوي دغه یو بیا پکې کار پکې دی په دې کې ټرانسپیرنسي او ریفلیکشن نه وي صحیح ده دا موږ څه کوو اپلای اوس دا میټیریل به اوس اپلای کوو ښه د کوم ځای کې نه بیا پی ټي به کلیک کړو که نه پی ټي ما نه سټارټ دی دې ته ګوره لان به راولي صحیح ده سایز کې مسله ده اوس دا ټیک ته چې دی موږ د 3D ښکاري او زموږ دا ټیکسچر صحیح نه دی ټیکسچر موږ څنګه پکار دی چې دا شیډز نه دي چې دا پکې نه وي لکه چې دا بالکل یو شان دي یو کلر دي پوه شئ دلته بیا دا مسله کوي 3D شی خو دی که نه څه مسله خو نشته چې دی 3D نه دی ټیک ده دغه مسله پکې راغلې ده چې زموږ دا ټیکسچر څه دی دا ټیک نه دی او دې بیا پلټایل پکار او بوله بیا ته چینج کړي خاطر موږ سره شو ویرنټ باندې ټیکسچر دې پکار دی که نه دی اوس صحیح دی ښه دی اوس د دې بل نښه دی ښه ټیک ده په دې طریقه باندې میټیریل اپلای کېږي کوانټیټي بیا ایکسل ته څنګه ځي هغه ټوله په سی پي سی بل ته وکړو خښتو پته ډایرکټ لګي ښه چې په دې لویه آبادۍ باندې به څومره خښته